بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د تیر کال په تیر سروبي ولسوالۍ ته راغلي یو. هماغه د ډاکټر صاحب باغ ته راغلي یو او دغه د انارو کومې ورایټۍ چې د سره شته دا دلته نمایش ته ایښي دي. د وروسته باغونو ویډیو هم تاسو سره شریکو. دا د ونډرفول په نوم انار دی چې ډېر زبردست حاصل کوي او د انار سایز او رنګ او شکل او خوند خو به موږ دلته بیا وګورو، وبیڅکو چې خوند یې څنګه دی. نو ښه زبردست خوند لري او ډېر زیات میلمانه راغلي دي. یعنې دا ټول خلک دا تاییدوي چې په دې ورایټیو کې مشکل نشته. دا د اریانا په نوم باندې انار دي چې دا هم پوستکی سور دی، هم دانه سره ده، هم بېدانه دي، لکه پسته دانه لري، خو دا مای خوش دي، لکه تورچکه مای خوش خوند لري. میتادزي په نوم باندې دغه بله ورایټي ده چې دا هم بېدانه دي او همې انار د دې هم سور دی، داخل او بیرون دواړه. او دا د سمبارسکي په نوم باندې یوه بله ورایټي ده چې دا هم بېدانه انار دي. او ورپسې دا سمبارسکي چې دا بیا خواږه بېدانه انار دي. او ورپسې دغه د تاګا خپل مای خوش انار دي. دلته تاسو د دې رنګ ته هم ګورئ چې دې کې څه وخت شته لا پاخه نه دي. او اوس د سنبلې د میاشتې 10 تاریخ دی نن، یعنې په دغه وخت کې هم د سنبلې میاشتې 25 نه دغه کومې خارجي ورایټۍ چې دي دا په دې وخت کې پخې دي او مارکیټ ته ښې برابرې دي. حال دا چې زموږ د خپل محلي کوم انار چې دي تګ دا یو څه وخت لري پخوالي ته. او ورپسې دلته د سیرینوي په نوم باندې یو بله ورایټي ده چې دا هم بهترین انارې دي، خو ډاکټر صاحب سره د دې بوټي واړه نو د میوې سایز یو څه وړوکی دی. نو دغه ټول ملګري دا د میتادزي لکه واړه بوټي دي. که څه هم ډاکټر صاحب دا بوټي د لکه مادر سټاک د دې نه قلمې اخلي، نو بیا هم که چېرې حاصلات یې وګورو ډېر زیات لوړ دي. ښه، دا د باغ ته راغلو او د میتادزي په نوم کومه د انارو ورایټي چې ده هلته خو هم درته ویډیو وښودله، خو دلته هم میوه راشکو ترېنه. دغه بوټي ډاکټر صاحب د څومره وخت دي؟ درېیم پسرلی، لکه 2 کلن بوټي دي. نو د دې نه دا میوه راشکو او همدلته به تاسو د دې میوه وګورئ. هلته خو موږ میوه هم وڅکله، هم خوړله. بېدانه انار دی، همې پوستکی سور دی، همې داخل دانه سره ده. جوس یې ډېر دی میټر او ښه ښایسته جوس لري او دانه یې چې ده لکه پسته ده، خواږه او پسته. نو اوس د سنبلې میاشتې آخري شپې ورځې دي. نو په دغه وخت کې زموږ دغه وطني کوم انار چې دي دا په دې وخت کې لا پاخه نه دي، یعنې هغه خام لګېږي او ترشه دي او دا چې دي خواږه دي. راسه ورور وګوره دا میټر سایز دلته غټ ده. لسم خوشحال راځه ټیم چک کړه. ښه، دا د سمبارسکي په نوم باندې د انارو کومه ورایټي چې ده دا بالکل دا هم ښه خواږه دي او بېدانه دي او ښه پسته دانه لري. نو د دې نه هم دا یو دانه راوشکئ، تاسو به وګورئ او ښه پوره حاصلات ورکوي. دا هماغسې واړه نیالګي دي، ویې ګورئ. او د موږ ورته ناست یو، په ناسته باندې د دې عکاسي کوو. ته راسه کنه سمبارسکي دي وګوره. او د دې ترڅنګ دغه میوې تاسو ګورئ، دا د ډاکټر صاحب مادر سټاک دی. په نرسریانو باندې موږ ګرځېدلو، ډېره ښایسته منظمې دغه لري، د انارو نرسري لري. د دې هر جنس نه یا د هرې ورایټي نه جدا جدا پلاټونه یې کرلي دي. نو که څوک د انارو د باغونو جوړولو شوق لري یا اراده یې لري، نو بیا کولی شي چې د ډاکټر صاحب سره په تماس کې شي. ښه، دا د اریانا په نوم د انارو دا بله ورایټي ده، دا هم بېدانه ده، خو دا چې دي مای خوش دي او لږ وروسته پخېږي. که څه هم میوه یې دغه یې دې وخت کې هم رسېدلې، پخه یې ښه خوندوره یي، خو لږ تروشه یي. لږ وخت چې پرې تېر شي نو د دې میوه بیا ډېر ښایسته مای خوش خوند کوي. دلته به یې راوشکئ او حاصلات یې د دې ښه لوړ دي. تقریبا موږ هغه وخت کې چې
په تحقیقاتي فارم کې دا لرل نو یو بوټي لکه 6 کلن بوټي تر 80 کیلو پورې حاصل موږ ځان سره ریکارډ کړی و. نو دا ګوره د میوې پوستکی هم سور دی، دانه هم سره ده او بې دانه دي. لکه بې دانه په دې مفهوم چې دا دننه داخل زړی دومره پوست دی چې هغه د انارو سره یو ځای خوړل کېږي او ژوول کېږي، تیرېږي. لکه دې ته ضرورت نه وي چې څوک د دې دانه بیرته توکي. دا بیخي دا سمدي صاحب دا مکمل سروبي کې ځان رسوي، یعنی هغه معیار دي. تاسو ګرانو کتونکو د سروبي ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د ډاکټر صاحب فضل عادي د انارو یو باغ دی چې د انارو مادر سټاک هم لري، باغ هم لري او نرسري هم لري. نو دلته تاسو د دې نتیجه ګورئ. دا ونډرفول انار دي، هغه امریکایي انار دي چې مخکې تحقیقات ته راوړل شوي وو او په مختلفو ولایتونو کې مختلفو ځایونو کې کېنول شوي دي. او دلته تاسې په سروبي کې د دې دا نتیجه تاسو وګورئ. یعنې هر بوټی که ګورئ په همدغه اندازه حاصل لري. شاید حاصل تر 80 یا 100 کیلو پورې د هر بوټي حاصل او دا بوټي چې دي 4 کلن دي، یعنې سږ کال دا بوټي 4 کلن شوي دي. نو تاسې وګورئ بوټي په ښه شکل باندې روزلي دي. بوټي اکثره په هماغه طریقه باندې چې باید سنګل سټریم یعنې په یوه تنۍ روزلي دي. او میوه که چېرې تاسو وګورئ ټول په ټیټو څانګو باندې ده. دا چې کله موږ ځینې خلکو ته وایو چې تاسې انار په داسې شکل باندې وروزئ چې په ټیټو څانګو میوه تولید کړي، نو دلته چې ټولو ونو ته یې ګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته حاصل لري. او میوه یې موږ هلته وڅکله راشکولې ده، د هغې عکسونه هم بیا تاسو باندې ګورو. نو میوه به هم تاسو وګورئ یا به د هغې یو وړوکی کلیپ واخلو ویډیو. نو ټول بوټي ماشاءالله ډېر ښایسته ډک دي. نو ډاکټر صاحب سره د ونډرفول نیالګي ورسره شته، لکه د همدې ورایټي نیالګي شته، د آریانا ورسره شته، میتادزي او همداسې یو بله ورایټي ده د سمبارسکي په نوم باندې. نو د هغې نیالګي هم لري. که د چا نیالګیو ته ضرورت و د انارو، دا ډاکټر صاحب دی او کولی شي د ده سره رابطه وکړي.